أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسات كيوس بالجماعت حال الله بياني دري قسم ډلې شوي. یو قسم خداو چې ګناه کې ښکیل شو. دویم قسم دا امر بالمعروف و نهی عن المنکر والا دعوت والا. دریم قسم شوایش دي ګناګارانو خوا کې او وختل او وختل مړ شوندیم کو عذاب چراغي. دا یو جماعت چې دعوت والا دی الله بچ هغه دواړه نور الله غیر کړ. څنګه غیر کړ؟ کوم چې سپینګری واغه الله خنزیران کړ. الله د شین انقلابی ذات دی. کوم چې ځوانان والله شادوغان کړ. درې ورځې پورې ژوند وی سلام مردار کړ. داروغ انسانان په دیوالو راوښتو. نو دوی له امر کو چې تاسو موږ نه ویلې دا کار مکوئ. د سترګو نیو خیروانی وشړلې. دویم آیات کې ور دعوت پیدا الله بیان کی. تب دعوت کوي څوک منی کني منی لیکن کې دې چې څوک یو منی کوی نه منی نو خپل غاړه په اخلاص شي. وایس قالت یا کاټیم شوی ویلي امتونه وړلې منهم لدوینا لما معنا ولي واعذ ورکوي قوما يقوم لرا الله والله تعالی شری مهلكم ما غير هلاكي هلاكون کې یا با عذاب ورکی عذابا شدید سخت عذاب. دوی شکل ناروا کارونه شروع کړو. نو دی جماعت ورته ویل چې انسانانو الله من کړی غیر ممکن. دریم جماعت وی چې ساده کار خلک پری دوی پویږي الله پویږي. اوس هم تعالی وایي کړه مړدار چې خپل کار دی. جهنم دار چې خپل جنتم دعوت له ضرورت نشته. نه ضرورت څنګه نشته. اوس پیری دعوت واوري. قالوا دعوت والا ویلي معذرتن الى ربكم دامن من عذر پیش کو استاد سره بلا قیامت کې به ورته وی شي الله موږ د خلکو دعوت ورکړې دوی نه منلې ولعلهم او شاید يتقون شو یریږي د الله نه. دو پیدا ذکر کړي. یو کې دې شي دعوت اثر وکي. دویم کوي موږ من خو خپل غاړه خلاص وکړو. ورسات کې بیان د عذاب حاصل بده چې کوم انسان دعوت کوي هغه الله وي بچ کړو نو ټول میرا غیر کړو. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ډېری پیدا دي. د دنیا د عذاب نه بچ کېدل خاص کر د ابلیس نه. نو دا ویلو چې ابلیس نه بچ کېدل په تکبیر الله اکبر باندې او د قران په درس باندې د سوره بقره په لوستلو باندې د آیت کرسی په لوستلو باندې د سوره بقره د ورسنی آیات په لوستلو باندې همیشه او تاسو کې ګرځیدل. خاص کر ذکر رب العالمین تعوذ ورسې سورته ویل لا اله الا الله ویل د سوره حدید ابتدائیه ایتونه ویل امنت بالله ویل لا حول ولا قوه الا بالله ویل قوي ایمان د الله معرفت د الله په کارونو باندې رضا د الله د انعامات او شکریا رښتې ویل اخلاص پیدا کول ګناه پر خودل قران کې تدبر او امر بالمعروف و نهی عن المنکر. خلق بو دین له دعوت ای دې ډېری پیدا اوس واوري. فلما بسار کلا الله ان سوچ دی یاد وي سماغه چې دوی ته یاداش په ورکړې شوی و. چیرې ورشي وحد الله یا من کېدل دري میانو د کارنا انجین الذين الله نجات مورکا انسانان لرا ينهون عن السوء چې خلک من کول د بدونه دې ته نجات ورکې. ټیک دوی له خو د نجات ورکې جانب مقابل څنګه شو الله یې برباد نکړ. ينهون کل امر بالمعروف کل نهی عن المنکر کله یو مقدم کی کله بل. مفسرین ذکر کوي دا څو شین الله شریک راوړي. اته الله واته الرسول اے انسانانو اطاعت الله کوي د رسول. یو سړی چې الله مني رسول نه مني دا خبر اوسره الله نه مني. دویم اقامت الصلاه و ایتاء الزکات
یو سړی چې مونږ کې زکات ورکړي یا زکات ورکړي مونږ نه کوي دا الله نه مني. دریم امر بالمعروف و نهی عن المنکر، یو سړی امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر نه کوي بالعکس دا الله نه مني. دا ډول لازم ملزم دي. واخذنا الذين لا يراتي مکړه انسانان چې ظلم کړه او بعذابن فعذاب بئس ان الله شدید شغبان دي شدید بما كانوا يفسقون. جواب د سوال دا ظلم نه دي دا الله خنجران کړه بزوګان فسق کړه. اوس تفصیل د عذاب فلما اتوا الله شکل واوفتا اما دا غسل شديتي من کړی شو نو قلنا لهم ورته ویل يكون شيء بزوغان خاشعين سلیلانا حال یا بدل. مفسرین وایي چې بزوغان خوارم وو سپګیم کړي وي اسلام مردار کړ شادوغان ولی جوړ کړو. یو خو د انسان سره مشابهت لري، دویم هیلګر دی کړه هیله شوکړه انقلاب راغی نو الله شکر نه مرته وران کړ. به راکم چې موجوده شادوغان دي آیا دا دغه بچی دي کنه دا ځان نه واله. مفسرین وایي چې درې ورځې پورې الله ژوند کړي وې سمردار شو هر چې دا اوس موجوده شادوغان دي ځان نه واله. ورسات کې الله سبحانه دې کوي يهود به تر قیامت پورې ذلیل هر وخت کې برشه خلق پیدا کوم چې دې بدمعشي ماتي. د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې راکاروش خیبر لاله، د عمر په وخت کې لاله شام لا، د سلطان صلاح الدین ایوبی په وخت کې ذلیل شول. امد چې بیا تحریک تر قیامت رواني وایس پاتیم کې چوکمو کې رب کا رب ساش خمخار علی کے علیہم بدوی معنی الى یوم القیامت تروز قیامت. قیامت کی معنی دو درې دو دا و به درې کن الله د قیامت درې شمن دي یوم القیامت یوم الدین یوم الاخر دار الاخر یوم الحسرة یوم الحساب یوم الاشهاد الازفه مجموع له الناس يوم التغابن يوم عظيم الطامة الكبرى القارعة الواقعة الحاقة الصاخة يوم الطلاق يوم التناد ارجع کې بجدا جدا نمي دلته وی الى يوم القيامه هو بدري کېدا څوک بل پیراو لګي چې دوی سره ور کې بد صاحب مسک معنا د جوخوالي. ان ربک سروس دشمن لیر دا و انه سروس دو سبه زیره دی. ان ربک یقینا دارب ساشه لسری ول قاب خمخا د سر عذاب ولا دین من کللا و انه یقینا الله تعالی شه لغفور رحیم بخون کړي به حرم روان دي دا څوک چې منی اغلب عذاب ورکی څوک چې منی اغلب بخنه ده. غفور دا منه گناہ بره معاف رحیم د رحم عمله لا غفور باندې لام راوړو دیږي اشاره واغه نقطې لا چې د الله رحمت مقدم دی کنه د الله په غضب باندې. ورسات کې الله اوس تقسیم کوي دوی دوه اقسام ولا پتا نه دا منه تشنس میکړه دوی فل ارج الله په دې ځمای کې هم منډل ډلې منهم باجدين الله نه کاندي ومنهم دون ذلك او باج نور غیر د دینه خراب خلق دي. ورسات الله اوس وی ذکر انسان باندې پر اخره ولم کله په مصیبت راولم مقصد دې چې د اعمال رجوع کې خو نه کوي کنه هیڅ عزت کوي شي پر اخی چې پیراول مړه وېداس ما کمال دی مشکل چې پیراول وېدای دنیا حالات او گردش دي دا د الله قانون دی. مونږ او تاسو اړیو امتحان کې ګیرو مونږ ازمه کو بل انسانانو باندې بل حسنات په خوشالو باندې او سیئات په خفګانونو بل حسنات په خیر سیئات باندې شر بل حسنات معنا بادي سیئات معنا قات سالی بل حسنات معنا خبدن سیئات معنا جوړته
لعلهم يرجعون در پارا چې داخله وګرځيږي الله لرا رجوع کی کرا ورسات دې کشرانو حال رب تمداري حال د مشرانو ذکر کې چې وې کړه هلي شو شادوغان خنزیران اوس وې کشرانه سکه منځونه نه کوي لټانی کنه سس پس پراتی حدیث کې راځي سارو ما خصن منافق انسان باندې درندې بوچ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دو کرو په عمر شینو امر دلس کرو په عمر باندې به وال پکار دي کوم سره چې موږ نه کې نو صورت حال امام مالک او شافعی فرمایي وې دې انسان له ځاني غو حج جاری کول پکار دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي زندان کې واچو چې توبه واسي است مردار شي احمد صاحب سعید صاحب دا اکثر صحابه مسلک دا چې وجري پکار دي ځکه رسول الله فرمایي د مؤمن او د کافر مابین کې فرق صرف پر ایمان څخه دی پېښمه شو کې نو مساوات کې څه زر منځو کې یې وجه مې وخت زید دي خوب خرابي فخلفا فسران من بعد ان دین رسول الله خلف ناکار وارثان خلف سمع ناکار وارث یو خلف دی دلام فتحه یو دلام سکون دی کوم ځای کې دلام فتحي الته نفس وارث سویریش کوم ځای کې سکون ناکار وارث آیات دلیل په دی دوی غلط حرکتونه وکړو نو یې بچی له زور وته ابن قیم صاحب دا سوال نقل کړو جواب یې کړی بعضی مليان خراب سامان الله ورکی ډیر عام خلک الله کا بچی ورکی دا وجه سره دی عالم کی ناکاره مرزونه دی حسد دی کنه دی بغض بل اثر لاړو بشیر لاړو هغه انسان چې هغه امید دین سره مینه دا قران سره مینه دا دغه اثر اسراړو بچیلا د دې وجنه د پلار خوراک سکا هغه ټول اثر اعلان بچی کی حتی تر دې چې 1900 کال پورې الله دا صد جاری سي کله سات ورثل کتابه میراث کې واقف الله کتاب خذونا الله یا خصو سامان د دنیا الله د دنیا ذل او رزل را حرام مال به خصو دین په مقابل کې کچا بوتي دا خو ناروا دي مړ الله بخون کې لري کنه چې موږ معاف نه کینو سو اخر معاف ويقولون به وی جواب کې عزت دې چې بخنه مو کړې چې موږ لرا یغفر من غفر وياتي ما الله وکرا بغیر الى رسول سامان مثل لغه يخذوا اعمالي چې ګناي کوي شی به توبه وباسي د دین په مقابل کې الله مال نه ټینګي مال والی به توبه وباسي خو به رشوت پیشي بل شي پیشي به مالی وصلی الله ورمان درت کوي علم یو خاص کمانه ده هغه سره ده انو اخسر شوی علی په دوی باندې میثاق الكتاب هغه لوز کتابه ان لا یقولوا علی الله چنبوی په الله باندې الا الحق مگر حق وینا ما خو دې ته ویلو چې حق بوي دا منو کړی معنا کړی مو و در رسول سره جواب سوال کې دې چې ټیک دی قران کې الله ورته ویلي تورات کې به ویلي پویا منو تم عذر دې کنه و در رسول لستری و ما احکاماتی چې بری کتاب کې و هر څه لستری و سم مليانو پویا و واسترغب اخرت لا والدار الاخره الله اذا كور سنه خير ورد للذين يتقون اغه انسان الله ان شاء الله يريږي كن ابنا الاخره دنیا د زامن بالله ځان جوړوي نه اخرت زامن ځان جوړوي افلا تعقلون دم عقل نکارنا علی ویلی ورسات کله اوس نیکان علماء ذکر کوي خلک هم شته کنه چیز ناروا خلک خراب خلک داو اسماني وای کی تغییر او ترمیم کې وای خاصه دنیا د شي خلک شته الله په دین د اسلام باندې کلک ولاړ دي
والذین اغه انسانان الله چې پنځوي بل کتاب به کتاب باندې واقام الصلاه پابندی نماز کړي اقام الصلاه د قران نور سوال راوړو آیات دلیل بده چې کوم انسان د قران سره تعلق لري او مون سره ډیر تعلق ساتي اقامت الصلاه بداو وختي کوا همیشه کوا معنا باندې نظام پویوا کمزې شي مونږ به کیا ځو ګورا خاص کر محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري صلو کما رایتمونی وصلی د شي منځو کې لکه د شي منځ کو دای سره سره خشوع دلته عبارت ده نیکان خلق دي ان یقینا منشئ نزای کو الله اجر المسلمین اجر دا غچا چې کوي نیکان دي اصلاح کوي دي جنو سوسبل مقام د دې حاصل لاره يهودانو سوالو کې الله عادت داري چې دا ډنډي ظالمان دي مسلمانان دي زور شي منی شنيني منی دوی الله ودا څومره احکامات چې تورات کې ما تاکید سره ویلو چې عمل په وکړي دوی وکړه یې به رد کړه وایز نتقنا باغ ټیم چې موږ راوچت کال جبل الله دا غر فوقهم د فاصلو دی کانه ګوي کې دا یوريس ظلمنا وريس مفسرین لیکي په دې وسترګه باندې زیاده سجدي لکاته په دې بل باندې غر راکاته چې وسره خوشی نشي یریدون کې و آیات دلیل په دې چې الله راغره اوچت کړي دی باج مفسرین و چې اوچت نه لري نفس الله دمکی ورکړه نه اوچت دی دویم سوال چې دې مقام کې دا غره الله پیره اوچت کړي خو به اکراه ولا اکراه په دین اجبار دی اجبار کې به اختیار شته لکه ته چالو وي چې ورته مې شو ځان سره جوړې کې به وښنم خپل ځان جوړوي شي کنه ځن کې معنا دی یقین راغی چې نو دا غر واقع به امر پریوتون کې پدای نو ویلې مونږه چې خذو ما اتیناکم بقوا واله اسه شمګې درکو ډېر په کوشش بقوا کوشش عمل په وکي واذکرات کې معافي شکم بری کړي لعلکم تتقون شای شوي رګي بهترین تقوا سره قران ذکر عمل کې راوصل دې جنونو سوسبل زجر حاصل بدای دی خلق الله علی ارواح کې ما ویل چې ما منی زستا سره به مو کنه ویاو هیڅ خبره نه پړه قطنه ممتانه من لو زکی الله پابندی نه کوي وایز اخذ ربک شکلوا اکثر افسا دا اولاد آدم نمین زوریم د شاګان اولاد دی واشهدوا ما حال لا شګوي کړو دی په خپل ځانونو واشهد جمله حالیه سی ورته علی ربکم رسول رب نه قالو دی ټول ویل بلا ولنه شهید نم اقرار کو وسوال الله ولي موږ باندې گواہی پیش کړل تا ان تقول من ان لا تقولوا لان لا تقولوا لام پټته چونه وي يوم القيامه پورز قیامت ان كنا عن هذا غافلين یقینا موږ د دین نه خبر الله یې څنګه دا کارو کې وحي مراولې غلا چې سبب یې وي شرمونه خبري فهم او تقول ان لا تقولوا چې دا ونه وای انما اشرک یقینا شرک لري پلانانو سمونګړان دي وکنو مونږه تابع من بعد اندین رستا ایت حلاکی مونږه بما فعل المبتلون پس باندې شکار کړي باطل فرستو کار هغه کړي الله ټینګای مونږ دا مونږ نه منو نو مونږ تاسو غوا کړی قران مراولې وو که سبا قیامت کې عذر پیش کوي نو الله یې زبر ته ما خو تاسو قرآن کې ویلی وو عالم ارواح کې ما تاسو ویلی وو وس ترغیب وکذالک الله یدق شامن بیانو علی آیاتنا ولعلهم یرجعون دل پارچ داخله ورشي د باطل نه عقل را دي جنرو سوس قباحت درید مليانو بیانې
حاصل بدای مخکې ویلې چې موږ آیاتونه بیان کړی دي چې مولیان الله وشته چې استپټی کی حق مسله پټی دی مولا مثال الله په شان د سپری کله په شان د خر دی کله حدیث کې راځي په شان د خنجر دی څومره سخت تشبیه د مولا تشبیه الله د سپی سره ورکړه د مولا تشبیه الله د خر سره ورکړه د مولا تشبیه نبی صلی الله علیه وسلم د خنجر سره ورکړه مولا چې کله په علم باندې عملونه کې صحیح غسل الله دا کسو کو بلعم مستجاب الدعوات مو دولسم زره شاګردان ملل کتاب وری کول نه چې عالم قدیم رسول الله شته دی ټینګ نشو الله یو دنیا لا مولا کله دنیا الله یو ټینګ نشي کنه ایسته ګډوډ شي وتلو معنا اول ولا عليهم قديمان نبأ الذي خبر دا غچا تینه آیاتنا چې موږ ورکړې د خپل آیاتنا فانسلخ علیته هوته انسلاخ دې ویلش کتاو شرط مار سرمن لیدلی د مار سرمن پیوځي کی او مارته خوې وتی الله ډایرک وته د آیاتنا وته فاتبع دامنا ورپسې شو د ملابس شیطان فکان من الغاوین شو دا غشان شو هلاك غاوین دا گمراه من الحالکین تباشو وشي دا مولا موږ راځو چې راشه قران لا سنت لا دین لا عمل وکا وې د دنیا په شکاش کو نو کوم مولا ان شاء الله د دنیا په شکاش کې ودین پرې دی د میثاقو په شان د سپری دومره غسل الله ولو شئنا کزمن چرته خو کې ویل رفانا هو الله مبوشت کړي وي به په آیتونو باندې ولکنه اخرج الى الارض لیکن د ميلانو کې دنیا لا ارث معنا دنیا لاندې لاړو تابعداري خواهش وکړه خواهش دا معنا د خبره ومنله خواهش دا معنا دنیا په دین غوړه کې فمثله د دې مولا مثال چې کمثل الكلب الله دې پشان سپي کته حمله کوي علی په دې معنی نو يلحس غفيږي او کپری دیم غفيږي څومره سخت خبر الله وکړه الله دا خو سپیر سم يلحس من الصوباسي خله واځ کړی شبه مرستری دا عربي پښه شباله پښتو دې ګیرواله نشي نو صرف حاصل معنا موږ وکړ غافي ابن قیم فرمایي دې ځکه تشبیه دې سپیس سره وری ورکړه وجدا چې سپې په خپل جنس باندې حمله کوي مولا په خپل جنس حمله کوي یو جنس والا د بل جنس وختنه وکا هغه یې چیرته خپل جنس باندې نه بیانې په خلاف د مولا کا تفسیر کوي دا کا تقریر کوي بس د مولا نبی عزت یې شروع کړي پلانې مولا دا کوم تر پلانې دا الله یې مړه دا قسم سپې دي او دا تجربه روي ګوري درسونه کې وګرځي چلی ریش ګنټي ام د قرمولانو غیبتونه بکیری صحیح دین چې کوم قران او سنت دی هغه عوامو ته ضرورت لري هغه څوک نه پیش کوي فهم سپیکي عادت داري چې کله در باندې حمله وکړه نکتی غوار کړه چې به سیستم ډالي دی مولا کې مله عادت داري کما معمولی مفاد مادیات دي چې ورته کې خدای ایسته قرار شي او قسم دې چې دا حقیقت دی د شي خلک مونږ ولیدو چې مخکې وختونو کې دې وسره ټکرو آی کې بزرهاو کسان په صلاحي هو شل او چې کله اتحادونه سره وکړل سم د پیغمبر علی السلام صفات ورکړه یره پلانې وی تهجد کوي دا ډېر ځوان سړی دی او عیاش نه دی اسی خلکو باندې نام کړي دی او دا بل چې صحیح دی او پلانې و مولا پرونه پورې د خلک په وشل 15 سلوي زره کسان صرف یو ځای کې په قتل کړه نن څنګه امیر المؤمنین شو دا سم لکه الله دې چې شورت مادیات کې خود بیا څه کوي سم دریم سپیکي عادت دالي چې کله دله مردار پرته دی خوري خو بل سپیرا شي غريږي بل عادت پکې ده نه ایچ یو حیوان خپل استفراق الټیو کانګي خوري نه دی خوري دا ډېر سپک عادت لار باندې روان دي سپی سرکته نیولې د شمولان په جامعه کې سرکته ساتي کنه
رښتیا پرونه پورې موږ دوی کافر کول د دوی سره اعلان جهاد کړو ننم چې اتحاد سره وشو نن څنګه په ځامن امیر کو بس ذلیل مسی ګرځي سره کته کله کله ودرېږي دا روسه مقت خپل بوي کی دا کنه دا کار عمل نه ده میته شي کینو دا خپل چې کې جره ګنده نشه موالنګ دا ټول د ګنده بچي دا باز حرکتونه کوي الله دې مولا مثال په شان د سپیره مولا سخت جرم zarar ورکه اسلام لا تم دې مولا د وجه نه سره خلک کافر کړي و وسم دا مولا دروازه ګرځي کله یو جلسه کې کله بل جلسه کې کله بل یره دا دار کم تر یو دا دار کم دا الله دې مولا مثال په شان د سپیره حقیقت د جری سپینم بدل دی ها خو دې کته حمله پیوږي کوونه کې الله غافي ذالک دا چې مثل القوم الذين الله مثال لا قوم دي كذبوا بآياتنا چې تکذیب کړي اوس موږ د آیاتونو بیان کا بیان لعلهم دې لپاره تفکرون چې سوچو کې کی به لیکلي دا تفشی کی وی د نبی صلی الله علیه وسلم د امت په علماء کې سوچوږي اکثر د مولین دي امام رازی ډېر کم مولین مدینه بچ پاتې دی له دا کوم مثال موږ لراوړو جواب سا الله ډېر بده مثلا په مثال کې القوم الذين قوم كذبوا بآياتنا چې تکذیب کړي زمنګ د آیاتونو وانفسهم كانوا يسلمون په خپل ځانونو ظلم کړي دي خپل ځانونو باندې ظلم کوي ورسره کې جواب سوال دا مولا شیخ مولا دی سپین پړګې تړلې خطیب دی کله کله منځونه مراکي کله ځان شیشي مبشر مو وي نو دا څنګه خبرې کوي هغه دشمن سره اعلان د دوستانه کوي یره وی سیاست دې کنه حالات دي حاصل به حامله وي وګ بجنګو اوس بل بدیل موږ نه لرو دا بل خوري پوخي شي دي دا خوري خراب سړی دي الله دې مولا الله گمراه کړي نه دي گمراه له وسو هدایت وي هیڅ کوم نه کوي من هغه څوک يهد الله چې الله دې ته هغه لرا دلای دې شوي دي ومن يجد او څوک چې الله گمراه کوي فاولئک هم الخاسرون الله خاصم دي تاوانین دي پر تاوانه وکي ورساګه تخفیف اخروی الله اخر دا جهنم خو بچاره ډکومنو پرېدم خو نه چې دا سبونه زو بل سبونه زو څوک باخر بوشو هم دغه خلقال تور ولم ولقد يقينا پیدا کړی جهنم لره کثیرن زیات من الجن والانس پیران انسانان سوال سوره زاریات کې الله وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الته عبادت نه پیدا کړل ته وی جهنم لا جواب دا چې الته غایت تشهید ولدګي تکوینی فهم الته مومنان خلق مراد دي جهنم بد یو شور آیات باندې سوال لې جن معنا پیره اور نه جوړ دی دا جهنم کې څنګه شوږي شربینی لیکري دي چې الله به دا بدن په شان انسانانو کې و کېړو کې به الله وسوځي دیم قول لري د انسان د راسم د خاور نه پیدا لري دا مخ د خاور نه شړق نه وباسه کنه څومره درد کوي الله په کې اثر واچوي لهم قلوبنا الله دې خلق زنه دي لا يفقهون بها نه پويږي پای باندې ولهم اعين دې سترګشتري لا يبصرون بها قتل پین کوي ولهم اذان دې غوګونه شتري لا يسمعون بها اوري پینا اولئک ذا خلق الانعام بشان د چار پینو دي بل هم ادل بل کې دینم جاهلان دي ادل من اجهل خر نه دي خر خپل ځای پیژني سپیخ خپل ځای پیژني وای خپل کار پیژني الله خدا سره خپل کار نه پیژني پیدا مې کې یو وګرځیدو بل اولئک الله دا انسانان چې هم الغافلون هم دینه خبر دي سوال خبرته خو عذر دي جواب دې مقام کې تغافل مراد دي ځان غفلت کې چولې کوئی سامعي کار نه کوي باسره نه کوي د زړه